افغانان مو په دغه خطر در سره درېږي او ولاړ دي د پاکستان په مقابل کې چې هر دریځ لرئ موږ ته چې هر مشکل ده د هغه به جدا خو د پاکستان په مقابل کې موږ د هر موضوع ستاسو په دغه باندې در سره درېږو. مهرباني الله دې عزتمن لري وروره. موږ سره افغانان د امریکا په مقابل کې هم درېدلي دي، کور یې ودان، خدای دې ورسره ښه وکړي. د ناټو په مقابل کې هم ولاړو، د تیر غلام او مزدور نظام په مقابل کې هم ولاړو، او موږ پوهېږو د افغانستان په مقابل کې هم ولاړو. څه رقم غاښ ماتونکی جواب چې موږ امریکا، ناټو او تیر غلام، مزدور او اجیرانو ته ورکړه، دقسې جواب باید پاکستان ته هم ورکړي او ورکوي یې. خو موږ سیده لږ اوس دا د بوسو لاندې اوبه ځکه تېروو چې دوی د بوسو د پاسه روان چې نو اوبه ښویږي، ضرورت به د دې نه وي چې موږ جنګ وکړو. تاسو ویلې واخان واخان واخان، خو موږ خو پلان تاسو ته نه ویلې چې هلته به واوره کېږي، یا د واوره وسوه ټول مړه سول پکې. موږ داسې پلانونه لرو. نو جنرال صاحب محترم، د دې خلکو لاس د افغانستان څخه نه شکېږي، نه غواړي افغانستان په دغسې یو حالت باندې پرېږدي، ځکه هغه تاسو هم پېژني موږ هم پېژني. تاسو ته وایي چې موږ روزلي یاستئ او موږ ته وایي ستاسو دښمن یو، ځکه ولس یې مخاطب کړی، ستاسو دولت یې مخاطب کړی. تیر جمهوریت سره هم په یو دغه نه کښېنسته، یو میز نه کښېنستله، شرطونه یې لرله. بلکل بلکل. هغه وایي چې تاسو زمونږ خلک یاستئ او موږ ثبوت لرو چې تاسو د امریکانو خلک وئ، ځکه تاسو بابا د عسکرو منځ کې ورټېلکه که فکر مو وي به م راوستیا، ما موږ داسې بېغیرتي نه ده کړې. یاد دې شي یو زموږ تاسو ترمنځ په افغانستان کې موضوع ده، یو د افغانستان څخه بهر ده، پاکستان په برابر. موږ د پاکستان په برابر په نړیوال سټیج باندې هم لږ سره معلوم کړي دي. بلکل. د امریکانو ما ته بهرنی د هغه که امریکایي ده، هغه که پنجابی ده، ما ته یو شی ده زړګو. تا زما په کور راوسته، هغه امریکایي و بهرنی و که نه، زما د مور کوڅه ته به م لاس اچو، د امریکان به در سره ولاړو. ته نن راځې ما ته د غیرت خبرې کوې سړی، زه باید ځان له پښو ځواړم کړمه، په خدای دغه ده شرم ده. په کومو سترګو یو څوک چې د امریکا برمل کې هم بالمثله د امریکا غوندې ودرېږه، لږ صبر وکړه. بالمثله خو صحیح ده که نه؟ ما څه درته ویلې، یو سړی دی د غیرت خبرې وکړي، کم از کم چې زما کور ته په خپله راغلی امریکایي نه یې راوسته، زما کور ته د امریکان راوسته، زه دې پې وژلم، ته هم د غیرت خبرې کوې. پنجابی قسم مې دې په خدای چې تر هغو دا پګړۍ زما په سر وي، د پنجابي به ډېره قصه یې خرابه ده وروره. زه کار کوم غورې نه کوم، تا غوندې ډوزې نه ولم. امریکان دې راوستي و، 52 هېوادونه دې راوستي و، زه دې پې وژلم، زه دې پې زنداني کولم، د هغوی د اجازې پرته د نفس نه سو ویستلی، تنخوا دې د هغوی و، معاش دې د هغوی و. کښېنه خدای دې خوار نه که، والله شرم د قسم خدای. زه مجبوره مخ پټ کړم، تاسو خو نه شرمېږئ یار، پزې مو را پرې کړلې. ناصر محترمه، دا یو مننه کوم، دا لاندې ملګری افغانستان په نوم باندې څه دا وایي نه پوهېږم، وایي زه د جنرال صاحب نوم غواړم، رسامي کوم ستاسو مینوال ده، که اجازه ورکوي ستاسو په اجازه. پرون غره کې نن راغلی یو سړی، تر دې ښار را رسېدلی یو سړی، په ظاهره په زرګونو تورو تور دی، په باطل کې سپین سپېڅلی یو سړی، په ظاهره په زرګونو تورو تور دی، په باطل کې سپین سپېڅلی یو سړی. ګوندې وباسي کښتۍ له دې حالاته، ګوندې وباسي کښتۍ له دې حالاته، او ګردابو کې لوبېدلی یو سړی. نه داسې نه ده، دا د ټول پښتون زړګی او ټټر دی. د اخون ملا عمر په شان منلی یو سړی، د اخون ملا عمر په شان سپېڅلی یو سړی. ماشاءالله خدای پاک دې وبخښي. او ما ملا دادله، ملا برجان، ارواخات، استاد یاسر سره ما ټټر وهلی ده د هر یو یرغلګر سره. ما ته د عمر توره چې سره پاتې ده هغسې لاسره ده، نه زنګ وهلی نه ده، وین لړلې را سره ده. دا د افغانستان د مجاهد پاله، اسلام پاله، د 34 ولایتونو د ځوانانو غورځنګونه دي، ویست مې د وخت د مګناټنو، یرغلګرو، لنډغرو، هر ډوزمار د خلیاهونه دي.
ټپ شئ نه غواړم چې خفه شئ رانه خدای مکړه هسې نه ماله شئ رانه تاسې له وروسته انګریز امریکا له واشنګټنه ډېر وئ وا لنډغرو تاسې څو برابره ډېر وئ موږ د انځرو د خرماو څوک د بیرې لاندې ناست یو د اسلام د بیرغ سیرې لاندې ناست یو د خپل پلارانو سره لاړئ وطن مور ګڼله دا خو م پرېښودله سر د باره کم لنډغر او اشغالګر وزه او ګډۍ که راځي دا مور پلار شوی دا مور پلار شوی دلته ښه په احترام دی راځي ولې دلته مرۍ د انګریز پرېښ شو امریکایان هلاک شو ته د پښتنه کلنټن او بوش بامانه وکړه بیا د لیدنه ډونالډ ټرمپ او جو بایډن او خلیلزاد ته او بېزاد ته وکړه چاته مو غوښه چاته پلو چاته شوده چاته اوبه چاته سابه ورکړي لږې راوښیې دفتر او د دې ځای چیرته دی د بشري ټولنې عامه شرنرخه ځای چیرته دی ولې دې لوس کړم مور او لور مو ورکه نه لرمه زه بشر نه یم زه حق په ځمکه نه لرمه ویده ولسه که مې ویښ نه کړئ زه خپله خودکشي کومه زه د ستر سالار ملا عمر مسه یم زه لښکرکشي کومه نیم ژوبلی ویښ یم ولاړ یم د یارانو تر مخ زه په دار زوړند یم د 1 میلیون کسانو تر مخ باور موشه د ځینو خلکو نیم مخونه تورو ما ځینې خلک ولیده چې له پخو نسکورو توبه توبه استغفار ما سرچپه ولیده ما ځینې خلک المرخاته ته په سجده ولیده ما ځینې خلک المرخاته ته په سجده ولیده او بربادي د دې هیواد د هغه رستې دا هیواد چلو برباد د هغه رستې د قدرت ګدۍ ته شا ورڅخه مشه د پاچا د کرزي عبدالله کورنۍ بیا راویښه مشه پاسه افغان غازی لالی بیا د خپل هویت ثابت کا د پنجاب په توره خاوره هغه خط ثابت کا دا په شړشمو چې غوړ ګرځي دا د غوړ سري دا تاخیل او مسعود خیل او پدرام خیل او ماقی خیل او آصف خیل او دوستمی غټ سري ولې دوی خبر نه و چې په غرو یې ازغنتار تیریږي د دې لګښت چا ورکو جنرال صاحب د چا په واک د چا په لار د چا په ملا تیریږي دا یو لوس راز د بیړنی خبر ضرور خبر دی له دغه پیښې له شپانکه نه اربکي نه تر جمبور خبر دی منګه یې نه منو چا هغه او که چا دا کړې ده هر چا چې له دین اسلام افغانستان سره جفا کړې ده چا چې په ولیش مځکه سودا کړې ده د ژوندو نسلونو یې نسکو چې له ولیش مځکې ته دفاع کړې ده ژوندي نسلونه یې د جهان باغچې شه ته ووایې مړي د جنات باغچې شه نه خالو خان په ګوملو په ملتانو خطه نه بیا سیدال ناصر په سر د اصفهانو خطه نه بلې مور ملا عمر ملا برجان راوړه په شان د اول ګل سید ټټار راوړه خود به یې مړي په یو ورځ کې پړسوب کړی وي خود به یې مړي په یو ورځ کې پړسوب کړی وي چا چې د بل د بیرغ سیري لاندې خوب کړی وي نه په عرب نه په عجم کې بل ممنون پاتې دی د پیغمبر اصلي وارث یو پښتون پاتې دی باید روښانه شي چې څومره مسلې شوي دي باید روښانه چې څومره مسلې شوي دي د دیواله تر شا چې څومره معاملې شوي دي موږ یې نه منو چې هغه او که چا دا کړې ده چا چې د بل سره زموږ د سر سودا کړې ده وږی او لوس د مرګ په درد مبتلا پروت یم باید آزاد یم او باید په پښتونخوا پروت یم باید آزاد یم او باید په پښتونخوا پروت یم ډېره مننه کورم ودان قربان مشم الله پاک مو عزتمند لره سرلوړي اوسېږئ له احساس نه مو او کوشش وکړه انداز د شعر دی غږ دی په هغه کې چې دا په شاعرۍ کې ډېر مهمه چې دا د یو نارینه شاعر دروند غږ ده الحمدلله هغه تاسو هغه غږ لرئ په غږ باندې ځوانان ویښیږي یو شاعر که څومره هم تکړه شاعر شي او د هغه په اواز کې اثر نه وي پروت نو هغه شعر والا او که ډېر ښه شاعر وي بیا هغه د خپل شعرونه نورو شاعرانو ته ورکوي چې هغه یې وایي ځکه دی پوهېږي چې د ما د شعر لیدونکي زما له غږ قربان دې شمه که اجازه دې وي دغه د ملا صاحب لپاره چې هغه ویلي و هغه برته ډالۍ کوم ویلي مې هم د فیسبوک کې هغه به هم ډالۍ کې بل د شعر انداز دی هغه کړی یو بل پورې دا هم ځکه اوس ځوان یې کوشش وکړه بهتري وکړه او بل شاعري دې همیش باید درنه وي په هیواد باندې راوڅرخېږي